سبحان الله هغه حدیث کې چې داسې راځي رسول صلی الله علیه وسلم په مخ کې یو صحابي ووي زه دې زنانه سره واده کوم نو رسول صلی الله علیه وسلم ورته مهر به څه ورکړې مهر یو روایت کې راځي هغه ووایي چې یا رسول الله زما په دې اوږه چې کوم څادر پروت دی دا به مهر شي غریب سړی و ګوره که مهر ورکول پکې نه وی دومره غریب دی رسول صلی الله علیه وسلم ورته ویلي چې ته بغیر مهر واده وکړه نو هغه وایي زما په دې اوږه چې کوم څادر پروت دی نو رسول صلی الله علیه وسلم ورته ویلي په دې څادر ته خو ستا ضرورت دی وی نیم به زما شي نیم به د هغې شي مهر کې به ورکړم رسول صلی الله علیه وسلم ورته نه ستا پوره کېږي نه به یې د هغې پوره کېږي التمس ولو خاتما من حدید لاړ شئ او ګوتې وګوره اگر که د وسپنې ګوتې وي د دې نه دا مسله راووته چې کم سے کم حد نشته هغه لاړ وګرځېدل راوګرځېدو د وسپنې ګوتې یې کتل د وسپنې راغی په رسول وسلم پسې رسول وسلم ته ها او دا روایت چې دی امام بخاري م راوړی امام ابو داود امام ترمذي امام مالک په موطا کې راوړی ها رسول صلی الله علیه وسلم یا رسول الله ګوتې خو میلاو نه شو هل معك من القرآن شیء قرآن کې د څه آیت دي هغه یا رسول الله پلانې صورت پلانې صورت پلانې دا وایي نو رسول الله صلی الله علیه وسلم قد زوجتکها بما معك من القرآن زه دا به تا ته موږ په نکاح درکو او مهر به دغه صورتونه شي دا به ته دې ته ښیې نو دا هغه خبره مې دې پورې کوله چې کم سے کم حد نشته او زیات نه زیات هم حد نشته دا هم مسله یاده کوي ګوره زیات نه زیات هم حد نشته